دغه څو روماني شعرونه چې په اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې د اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې او شپه و یو بل ته مو د ستړي ژوند کیسې کولې او د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو د سترګې رب کې مو د عمر فیصلې کولې او هر خبره زما په زړه خوږه لګېده په سرکو شونډې یې وړې وړې ګیلې کولې او دغه ارمان مې او تره چې ته شپې له راشې په هر یو مونځ پسې مې دې له وظیفې کولې دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي او زړګیه ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي مننه چې زړګیه ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونی ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلیږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شروع کو دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي دغه یو سنجیده کلام په دې حالاتو باندې چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي عباسین صاحب چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خم مې ووجني او بیا مې هم دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به خو رڼا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق ویناو تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي او دغه څو شعرونه اخري چې په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی مننه چې د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او سیري ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی مننه په دې نظم به تاسو ما په دې استادانو په جیل نه باسئ هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاد وی نو په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی صادر مې جوخه غوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی
چې نه د چا ما تخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې ورته چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې نو په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او هیری بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی او په تله چې وتلي 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړي دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه جونې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې م پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وی مننه